پښتو ادبي تحریک دا یو روایت دی چې اختر تیر شي نو بیا خپل ملګري راغونډېږو. هغه مونږه د اختر خوشحالۍ کې یو پروګرام داسې د خپلو ملګرو کوو، د بارې ملګري ني هم هغه سلسله کې. خو نن د اختر د ملګرو ته دوه خوشحالۍ د هغې مبارکي ورکومه. یو ارشد جان شاهکار هم بیا خواست کومه چې مختصر خبرې د خپل یو څو خبرې وکړي چې کوم په هغه باندې د زیار کړی دی د یو کتاب دپاره. نو مبارکي ویمه د اختر هم د عمران یو شعر دی، یو د اختر او بله ستا شو څومره خوند یې وکړو، خوشحالي نوره هم سیوا شو څونه خوند یې وکړو. نو یو د اختر خوشحالي او یو د کتاب خوشحالي. نو مبارکي ټولو ته ویمه. دغه ټول زویم چې ټولو پښتونخوا تر دې خوشحالۍ زیرې ورکومه چې د شاهکار صاحب اختر موږ له د ادبي تحریک دی اختر دوچنده کو، دا خوشحالۍ را دوچنده کړې. نو د ارشد جان شاهکار د غر عمره مننه کومه چې دا یې په موږ باندې لوی احسان وکړو، بلکې په پښتو ژبه ډېر لوی احسان وکړو چې دی کتاب په شکل کې. په دې به زه دوه درې خبرې بیا وروسته کومه، خو شاهکار صاحب ته خواست کومه چې خیر ته خپل ستونزې لږې بیان کړه، بیا به زه په دې کتاب او ستا په دغه خبرې وکړم. خو چې د شاهکار صاحب تاسو لاس خیر ورته وکړه هغه به تېر کوي، نور کتاب اغراض و مقاصد به بیا زه ووایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول او بس خپلو کې ناست یو وروڼه یو لیکلي یو او ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې لکه ډېر ملګري پکې داسې راغلي چې هغوی به اکثر هغه حاضر وي. حمید خصوصا چټي کړی ده، نو عمران به یې هم شلو کارونه پرېښي دي، داسې شکیل دا نور ملګري خو مستقل وي. څنګه چې په 2004 کې کوم ناس ملګري چې دي نو دوی یو هڅه کړې وه او ډېر که زه د ووایم نو هغه هم د اول خان رسوا د فیچر کې هغه وخت سره په هغه ړومبو تذکرو کې راتله. کومه چې عمران هغه وخت مونږ ته اوس هم یاد دي، د شپې به یې په هغه چکړو کې ګاډي ځغلو او کله به مدیکې ورکول او کله به یو پسې تلو، کله پېښور ته او کله یو ځای او کله بل ځای. هغه چاندې چې مونږ کړي دي ټولو ملګرو ته پته وي، هغه ستړی چې مونږ کړی وی. پرون هم په خدای تعالی قسم چې ما پسې یو کس کال کړی د تا کال نه هم د دغې تذکرې ذکر یې کوه چې په 2004 کې چاپ کړه، چې دغه ما ته پکار ده حاجي خان بابا تحقیق کومه او دغه تذکره ما ته پکار ده. نو هغه مونږ سره اوس نایابه ده نشته. خو بیا ما یو سوچ وکړو چې یاره اوس خو خبره هم تحریک ته راغله، یو تذکره بله داسې پکار ده چې هغې کې مونږ راته ورمنو هغه مغز راغونډ کړو، هغه کوم چې هغه مغز دی که نه. ټیک ته چې هغه وخت سره هم په هغه تذکره کې زمونږ ډېر ښکلي ښکلي ملګري وو، اوس به پاتې شوي چې کوم دي هغوی دې مله وبخښي. خو دا دلته چې کوم ناس ملګري دي یا زمونږ را روان یو دوه څلور ملګري، دا د زما نه هم مخکې پکې ډېر سینیر دي، په شاعرۍ کې هم او په عمر کې هم. څنګه چې مزمل شاه مجروح صاحب ناست دی، شکیل حمید، دا داسې خلک دي چې لکه رسوا صاحب سره د دوی استاد جي یوسف خان صاحب، رسوا صاحب سره زمونږ نه مخکې تعلق و، دلته به راتلل او کېناستل به. نو دغه مغز دی د تورمزو د شاعرانو. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره او خدای شته نن تر خپل زړه یو خبره کوم باندې ملګرو دا څومره چې دلته ناست دي دې ټول به ما ته وي، هر ټیم یې ما ته په سینه لاس ایښی دی، نه د پیسو نه رسطو شوي، نه د منډو ترنو نه رسطو شوي دي. خو ما صرف په دوو غرضو باندې د دې تذکرې دا ټوله ذمهداري په خپل سر اخیستې ده. لومړی غرض خو مې پکې دا و چې دې ملګرو مونږ له په 2004 کې تذکره چاپ کړې وه، د دوی چې دلته راځي زمونږ د جرګې نه تحریک ته راوړه. نو دا په ایمان که زما څه کمال دي چې تاسو نه نو یو کس هېڅ شی نه دی، دا ناست چې زمونږ کوم ملګري دا ټول د دوی کمال دی. نن سبا ټول ملګرو سره موبایل هم شته او سوشل میډیا نه خبر هم دي، نیټ او فیسبوک هر یو ګوري. د نړۍ کوټ کوټ ته که زمونږ د تنظیم او تحریک رسېدلی وي نو هغه صرف ستاسو وجه ده، ځکه زما څه کمال نشته. نو ما چې په کومو دوو غرضونو باندې دا تذکره په خپل سر د دې هر څه لکه امین باچا ما ته یو لس ځلې ویلي د پلاني نه پیسې ما چې نه مونږ یو وخت داسې تېر کړی و چې په دې کلي کې ګرځېدلي م یو، د ملګرو نه پیسې هم راغېښتې دي.
هغه دوه غرضه ده و چې لکه یو خو ما ده ووي چېرې د رسوا صاحبو د وفات نه خصوصا بعد امین باچاري چې په خپل سر باندې دا کومې ستړی اغشتي دي او دا کوم بوج یې اغشتی دی یاره 20 کالونه زیات شو تقریبا او دا کم پروګرامونه کوي میاشت په میاشت باندې نو دا ټول ملګري ګواه دي چې لکه دې کې تر اوس وخته پورې موږ 1 روپۍ چانده نه ده کړې دا هر څه دوی په خپل سر باندې کوي نو ما وی چې لکه دا 20 کاله د هغوی د وفات نه بعد دوی دا خدمت وکړو یا دې ملګرو دا کوم ملګري چې موږ سره دلته ناست دي داسې وخت راغلی چې مشران راغلي دي دوی سره غزل هم نه دی ویلي دلته چې موږ به هم نه ویلي خو دوی به هم نه ویلي دوی به سټیج ته نه راپاڅېدلي دوی به هغه مشرانو له عزت ورکړي خو خپل ځان یې رستو کړی دی او د دې ځای مشران یې مخکې کړي دي که تحریک ته هم زموږ په دې ملګرو یې دا چې ناست دي نو په ایماندارۍ چې ما دا سوچ وکړ چېرې چې دا ملګري زه دا هېڅ نه خبر نه کړم او چې دوی په ځان پوهېږي نو هغه پیسې را پیدا کول او د دغې مرحلو نه وتل او بیا هغه تر پسه پورې او هغه شپې رمول او هغه هر څه بس ما په خپل سر اغوښتي وو ملګري مې صرف دونه کړو ورکړی چې تاسو ما ته په وټسپ باندې صرف 3 غزلې نو خپله پېژنګلي راولېږئ دا ټولو نه چې پکې کومه منفرد خبره وه نو هغه دا وه چې لکه دې کې موږ سره د تحریک کې او مشاورتي بورډ دی تاسو به اوس کتاب وګورئ د هغوی غزلې په کوم چاپ کې نو عمران بھائی دې کې موږ سره د تحریک په سطحه موږ یو مشاورتي بورډ جوړ کړی دی تاسو په فیسبوک باندې کتلي مې چې هغې کې داسې د پښتونخوا د ګڼ شمېر هغه خلک چې موږ له وخت په وخت باندې دلته راځي او دلته موږ سره ناستې کوي که نه که هغه باسین صاحب دی او که هغه صادق صاحب دی او که هغه سبحان خان دی او هر څوک چې راځي په نیمه خوله دلته موږ له نو هغه زموږ د سر ګلونه دي بل داسې خلک هم موږ سره شته لکه امجد لالا په شان د معظم لالا په شان چې هغوی زموږ په سر باندې خلکو سره جګړې کوي د نورو علاقو خلک دي نو هغوی له موږ دا عزت ورکړی دی چې مشاورتي بورډ مشران کړي دي دارالله صاحب و هغې کې 2 زنانن دي او د هغې 20 کسانو 2 کلامونه هم په دې کې د پېژنګلو نه بغیر شامل دي خپلو ملګرو دغه چې دي بیا پکې د پیسو خبره راغله نو امین باچا خدای شته و د کتابو د 66,000 روپو نه موږ شروع کړو چې لکه د دې هغه ریټ بیا چې موږ دلته لاړو حالاتو ته مو کتل نو حالاتو ته چې موږ وکتل نو امین باچا دې غواو ځکه باران ورېده زه او دې 2 په 2 تللي وو موږ چې به کتابونه راغشتل او کتل به نو یو به د بل د پاسه ښکلی وو نو موږ ورته ویل چې دا شی به پکې اضافي وي دا پیسې به دونه زیاتېږي معیشي دی دا به پکې اضافي وي پیسې به دونه زیاتېږي معیشي دی اخره کې دا پیټۍ چې ستاسو مخې ته پرته ده ما ورته زموږ کتاب به ګورې په مزي نه تړی دې سیډونه بیا خرابېږي مې په 550 کتابونه داسې یا خراب شوي دا پیک په دې خو 2000 خرچه ځان نه راځي مې را دي شي پې ډېر ښه څنګه چې داسې یو کتاب ساګر راوړو دغه پل پلاستیک کې بند دی په دې 1500 خرچه ځان راځي را دي شي پې نو ته ته خزانه دي مونږ ته څه چل کړی دی مې نه دا شی داسې دی چې لکه دې کې ډېر زمونږ داسې ملګري شامل دي چې هغه کتابونه سوکار وخت نه چاپ کوي ډېر ښکلي خلک دي پکې موجونو پسې هم دا مونږ ارمان کوو خدای دې وس راکړي چې د هغې 2 ایډیشن هم وکړو بالکل به کوو دا مونږ یو نایابه نمونه چاپ کوو لکه داسې پورې چې هفته مونږ د دې کاغذ د لاور نه د راتلو انتظار م امین باچا دی ګواه دی چې دغه کاغذ نشته یو هفته مې پس یو هفته به تېره کړو خیر دی خو دا کاغذ به لګی او د لاور نه به دا کاغذ راغواړي نو صرف په دې غرض باندې مې دغه کار کړی دی او ستاسو په مرسته شوی دی که ستاسو غزلې پکې نه وي نو بس دا کتاب که اوس کتاب به نه و خبره به ختم وه الله یې تاسو له ژوند درکړي چې دغه ملګري زموږ داسې وي نو انشاءالله کتاب خو وړه خبره ده ډېر غټ کار نه مونږ وکړو انشاءالله خو زه په آخره کې
د دې تحریک حوالې سره خپل یو شعر ووایم د دې احسان باندې منونکی تر قیامته یم نن چې زه هر څه یم ستا د برکت ډېر وینا لکه به دا د دونه سیکرټ ساتلی دا کتاب ما اوسه پورې هم نه لیدی چا هم نه لیدی نو شاهکار چې څونه ستړي کړي دي او د دې دپاره څونه شوګیري کړي دي نو دا ما ته پته لګي چې د سار مونځ یې اکثر کړی دی او بیا یې بس کړي دي او پاڅېدلي دي زموږ دا شعرونه راغونډولو اکثر خو زموږ شعرونه داسې دي چې هغه خو هغه کیتې پاڼې دي او موږ چې لیکلي هم دي پښپو هم لیکلي دي نه پښپو لیکل لاسو لیکلو ته هم راوستل ډېر ګران کار دی او بیا موږ یو کاپي هغه دی ته غورځولي بل هغه دی کې څه کې لس چپي و څه کې هغه بیا ټیکول د شاهکار یو ډېر لوی دغه په موږ غری احسان دی چې زموږ شاعري کړې ده عبدال غریب باچا ته په ډېر وخت پس راتګ ته خیر راغلی ویم نن سبا په کار لګیا دی ګیر دی ډېر خبره مې د کتاب کوله ملګرو چې تاسو وایئ چې دا کتاب بیا تاسو د ټولو پرې باندې به زه دا ووایم موږ وایو چې د دې تحریک دپاره اوس خو دا تحریک شو چې دې دپاره یو پنډ وي عمران خانه د دې پنډ دپاره موږ دا ووایو چې زموږ ملګري لکه موږ د ملګرو نه شاهکار صاحب ما ته وایي چې چنده بالکل نه اخلو خو ملګري به کم از کم چې 3 کتابونه موږ ورکو 1000 روپۍ ورکي زیات چې څوک اخلي نو ډېره ښه ده دا خو به دې تحریک سره ښېګړی خو کم نه کم به 3 کتابونه چې واخلي 1000 روپۍ نو دا به موږ د پنډ کې دغه کوو په دې به موږ مخکته نه کوو دا به موږ سره پرتې وي د یو ملګري کتاب به پې چاپ کوو څنګه چې شاهکار صاحب وایي دا موجونه به انشاءالله راواخلو او په یو نوی انداز کې به بیا چاپ کوو دا به موږ سره شي نو دا پنډ به موږ سره د دې کتاب ملګرو ته به خواست کوو چې دا کتاب بالکل لکه دا غشتل دي ته موږ نه وایو د کتاب قیمت نه وي خو چې دا دې شکرانه ده چې دا شکرانه زموږ سره وي موږ نو موږ به بیا مضبوط یو ټول عمر چې څونه مخکتنې شوي دي په داسې مخکتن راغلي زما په لاس باندې 50 او 1000 روپۍ د ځوان لګېدلي دي خو ده ته موږ کسد کړي دي نو ده به زولی راته ویلي چې ولې زه راته دا نه دغه ښکارم نو دا د رسوا صاحب د بچو یو لوی پند دی او دا د دوی هغه مینه ده د ادب سره بل لکه ستاسو د دې ملګرو چې کومه مینه ده دا کتاب چې نن موږ ته پروت دی او موږ شکر دی په اوچته او په سینه باندې هغه د رسوا صاحب خبره وي مولا الله مې مار وجلی دی که نه نو موږ به اوس دا وایو چې شاهکار سره روان وي نو مولا الله مې مار وجلی دی کار شاهکار کړی خو موږ کاږه واږه د خیاله ځو ځکه چې موږ وایو مولا الله مې مار وجلی دی نو مار وجلی شوي دی کتاب انشاءالله چاپ دی ملګري به ښه په مینه باندې موږ دا کتاب د دې چې څه شکرانه څه ملګري موږ کې به مضبوطي هغې به لکه ډېرې پیسې راکړي نو هغه به موږ ځان سره خوندي کوو باقاعده د هغې به یو لیست وي هغه به موږ سره لیکلي وي چې څونه خرچه کېږي څونه موږ ته آمدن راځي نو انشاءالله د دې تحریک د ملګري کتاب به پې چاپ کېږي د کمزوري ملګري کتاب به پې چاپ کوو لکه نور کارونه به کوو رساله کېدي چې موږ واپس خپل تکل رساله شاهکار صاحب دا خبره کوله عمران صاحب دی دا ټول به بیا په یو مشوره کوو مشاورتي کمیټي به راغونډو او دوی به بیا دغه کوو نو دغه تکل به بیا که خیر واپس شروع کوو نو په دې باندې به انشاءالله موږ په یو ځای باندې کینو نه د قدم د تر منزله نو قدم موږ واغشته او قدم موږ په 2004 کې اغشته و چې کتابو موجونه هم چاپ کول او بیا ورپسې تکل چاپ شو دغه قدم خو منزل ته رسېدل اسان کار نه دی د چا په زړه کې ځای موندل دومره اسانه نه ده مینه هغه وي چې دغې مرحلې نه وځي د دې مرحلو نه راتېرېدل ډېر ګران کار دی نو د دغې مرحلو نه شاهکار که خیر اوس موږ د ازغونه په ګلونو قدم ایښی دی تاله د ازغونه قدم ایښی په لمبو نه دی نو موږ راتېر شوي یو که خیر د شاهکار صاحب په مشرۍ کې نو شاهکار غوندې چې صدر زموږ وي او ستاسو غوندې او زموږ غوندې ملګري د دوی وي یوازې د چې څنګه خبره وکړه یوازې شاهکار هم هېڅ څیز نه دی خو چې ستاسو غوندې ملګري د دوی په شا ولاړ وي نو انشاءالله دا تحریک دا به په خیبر پښتونخوا کې نه انشاءالله چې دا به په نړۍ کې یادېږي انشاءالله په نړۍ کې به یادېږي لکه څنګه چې زموږ اتفاق ته الحمدلله زموږ د تورمزو د اتفاق غټه نښه
په ټولو کلو کې وګوره 3 څلور جرګې دي غټه نښه زموږ د اتفاق او د مینې او د ورورولۍ دار چې دلته صرف یو اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک دی دا ستاسو مینه ده دا ستاسو هغه زیار د دې لپاره هر یو کوشش کوي چې دا تحریک په مخ کې لاړ شي نو د شاهکار صاحب د دې خپلو ملګرو د طرفه یو جهان مننه کوم شاهکار جان الله دې راته ژوندی لره چې ستا په کم وخت کې قدم ودرېږي نو ان شاء الله موږ به تا ته سینې ږدو زموږ په سینه به قدم ږدي وړی ته به برخېږي ان شاء الله موږ به ستا ملګري یو ټول به ستا ملګري ان شاء الله د مانځه ټایم د هغې نه پس به بیا پروګرام په وړاندې